जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। अस्सलाम वालेकुम। नन په دې ویډیو کې مونږ د تصویر نه بیک ګراوند لري کوو چې مونږ به د تصویر څنګه بیک ګراوند لري کوو په پیکس آرټ باندې او د 14 اگست لپاره که مونږ یو ګرین سکرین ویډیو جوړو یا ځان لپاره یو ویډیو جوړو نو هغه به څنګه جوړو. اول به د تصویر نه بیک ګراوند لري کوو. دې له به پیکس آرټ کې بغیر بیک ګراوند دغه واخلو چې په هغې څه کلر نه وي او دلته به تصویر سلیکټ کوو. د قینچۍ نشان باندې به کلیک کوو. دلته به پرسن سلیکټ کوو. په پرسن چې کلیک کوو دا به لوډینګ وکړي. که تاسو زما دا ویډیوګان خوښیږي چا زما چینل سبسکرایب کړی د هغو شکریه او چې چا نه یې سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ. دا په دې طریقه باندې راشي. دا بیک ګراوند لري شو. دا به سیو کړو. دا بلته سیو کړو. په پیکس آرټ باندې په اسانه باندې لري کېږي نو په دې وجه پیکس آرټ باندې تاسو دغه لري کوئ. بیا به راشو کاین ماسټر ته. کاین ماسټر کې به یو بیک ګراوند واخلو د ویډیو دپاره. بیک ګراوند چې واخلو دې له به یو تصویر راوړو. بیک ګراوند چې دی دا به ګرین کړو چې بیا ریمو کول ته اساني. تصویر به ولې راوړو. په سره قسم تصویر ما سره پاکستاني پلیک تصویر دی دا به ولې راوړو او د دې نه چې کوم حساب موږ غواړو چې یاره دا زموږ لاندې په دغه باندې راشي چې په هغې باندې لیکل راشي هغه به ترې راکټ کړو. کراپ پې کړو نو دا به داسې غټ کړو د یخ لر سر ته برابر کړو. ډېر په اسانه باندې جوړېږي. دې لکه تاسو سره ټمپلیټ لګوئ نو هغه به ولله واخلئ د دې نه لکه لایټ شو یا بل څه شو هغه به ولله واخلو. داسې دا لایټ به راواخلو. دا به داسې توله کوئ. دا به یو ډوپلیکیټ واخلئ چې بیا بار بار دغه ویډیو ته سر ته رسولو ضرورت نه وي چې بار بار یو راکاږي سر ته یې رسئ. نو په دې به ډوپلیکیټ واخلئ. ډوپلیکیټ یې واخلئ بیا ته برنه په ټمپلیټ په کلیک کړئ او دې کې بیا بل کوم یو لایټ ستاسو خوښي هغه ته کلیک کړئ. دا ګرین دی نو دا بیا ریمو کېږي. دا به ترې واخلو. دې ته به لاندې موږ لیکل کوو نو دا به په هغه لیکلو باندې دا راځي دا لایټ. دا بس توله کوئ. دې طریقه باندې
دلته به تصویر راوړو کوم چې مونږ بیک ګراوند یې لرې کړی و. ټیکس آرټ فولډر کې به یې دا به د یو ګوټ دغه کو ولګو. ګرین کلر په دې وجه باندې شاته استعمالول غواړي د ریمو کولو لپاره چې دا ریمو کېږي په اسانه باندې، نو ډېر دغه ریمو کېږي لکه نور کلرونه ځان سره نه خرابوي. هغې وجې نه ګرین کلر تاسو یوز کوئ شاته د ریمو کولو لپاره. ټیک دی. دلته به لیکل وکړو، ټیکسټ به پکې ولیکو جشن آزادي مبارک. پوینټ سایز ولې بدله کړئ. دا ګرین ویډیو چې کوم ما جوړ کړی کې که چاته د جوړولو دغه نو دا ور ډاونلوډ کړئ، دا به زه اپلوډ کړم. دا به ډاونلوډ کړئ او ځان له به خپل ایډیټینګ وکړئ، خپل تصویرانو ویډیو یا څه هغه ورته وښیئ یا خپل نوم، نو هغې به ګرین به ترې ریموو کړئ، بس هغه به شي. کروما کی چې به استعمال کړئ ګرین به ترې ریموو شي. لکه دې دا د پلګ دغه دی، دې نه زه اوس په دې زه کروما کی استعمالوم، دې نه به صرف جنډه پاتې شي، نور به ریموو شي. دې طریقه باندې دې له به یو نغمه راوړو، میوزیک چې دی دلته هغه کوي کم خالي ځګونه وي هغه به دې کټ کړو مونږ. دا لږ ځګونه خالي دی، دا به دې کټ کړو او دې سره بېرته دې سر له راوړو. تاسو ته आवाज راځي. जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, हो जुग जुग जिए ډېر په اسانه جوړېږي. تاسو څه مسله یې کمنټ کولی شئ، انشاءالله زه به هیلپ کوم. ویډیو دومره پورې وه، بله ویډیو کې ملاویږو. والسلام.